سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. بیا هم درنو لیدونکو ښه راغلاست د ضیا ټکنالوژي یوټیوب چینل ته. او نن به پر دې بحث وکړو او ویډیو مې په دې هکله ده چې څنګه کولی شو چې خپل د موبایل لایف ټایم د بیټرۍ ده یا هم هغه وخت یې نور هم ډېر کړو، یعنې چې مثلا 4 ساعته 15 ساعته تر 10 ساعته پورې څنګه کولی شو چې نور هم ډېر کار وکړي زموږ د موبایل بیټرۍ. راځو سیټینګز مینو ته. په سیټینګز کې به په دویم قدم کې بیټرۍ او ډیوایس کیر ته راسو او په دریم قدم کې به دا د بیټرۍ اپشن کلیک کړو. دلته څو اپشنونه دي. اوس مثلا په سر کې لیکلي دي چې 1 day او 4 hours left، یعنې یوه ورځ او 4 ساعته لکه اوس چې څومره د سی پي یو استعمالیږي، څومره د پاور استعمالیږي، یعنې برق داسې وکارول شي په مسلسل ډول په دغه رقم، نو یوه ورځ او 4 ساعته به کار کوي. اوس زه تاسو درښیم چې څنګه هلته لوړ فعال اضافه کېږي. کله چې د پاور سیوینګ موډ فعاله کړې 15 ساعته نور به هم د دې وخت اضافه کېږي. 4 ساعته 15 ساعته چې اضافه کار وکړي دا ډېر ښه اپشن دی. او په دویم قدم کې بیکګراوند یوزیج لیمیټ ته راځو. دلته هغه اپلیکیشنونه موږ اضافه کولی شو چې غواړو یې په ډېر وخت لپاره فکر نه کوو چې استفاده به ځینې وکړو. دلته یې په دغه ډیپ سلیپینګ اپلیکیشنونو په ځای کې اضافه کوو. مثلا دلته د پلس علامه ده، دلته موږ کولی شو چې اوس مثلا یو دا کلندر یعنې جنتري او کپ کټ دا اضافه کوو، نو ایډ مو کړه. نو د دې سره دا اپلیکیشنونه اډ شول، دا به نور زموږ د موبایل سی پی یو یا هم برق نه استعمالوي په بیکګراوند کې چې کله موږ دی نه وي خلاص کړي. او دا اپشن باید آن وي. دغه اپشن آف وي. بیا دا لاندې کوم اپلیکیشنونه چې موږ دغه انتخاب کړي دي دغه باندې دغه کوم اپشن چې دی یا هم کوم محدودیت چې دی دا نه دی وضع شوی، نو دا باید آن وي. نو په دې سره په دغه اپشن سره 15 ساعته وخت موږ خپل اضافه کړی دی لایف ټایم د موبایل د بیټرۍ. مننه. که مو ویډیو خوښ شوي نو لایک یې کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.